افغانان پښتانه د پورته وطن په ما دا انتقاد کوي چې ته ور عمران خان سپورټ کې او عمران خان په حقیقت کې په افغانستان کې د کینسر شفاخانه جوړوله که نه جوړوله په دې باره کې د خپل پوره نظر او خپل دغه ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو اول لا د وطن یو اتل قهرمان رښتونکی بچی د ډورلیان د شهید ډاکټر سیم نجیب د وخت جنرال طاقت صاحب عمران خان باره کې سوي دغه نن شان ویډیو وګورئ بیا سره خبرې کوم. عمران خان یو پښتون د ما مشل چې عمران خان د ما یار د ما دوست هغه ویل چې د پاکستان فوج او د پاکستان آیسای تل د نورو منځونو لپاره افغانستان خراب کړی دا په افغانستان يرغل کړی افغانستان تباہ کړی. عمران خان ویل دا د خپل د صدر اعظم د پاکستان د خبرې کول تاسو واوریدل دا ویل چې څوک په پاکستان کې افغانان کوم افغانان چې پنځه کال دلته تیر کړی دي هغه نور ماجر نه دي. مثلا افغانان یو به ما دا شک نه کوي زه ګورنه د هیو لپاره دا کار کوم دلته په میډیا کې او نه د ګفټونو والم تاسو به ګوره تعقیبوي تر اوسه پورې یو روپۍ مانه د لیدل چې رماته میډیا نه راغلي. نو تاسو مطمئن اوسئ چې ان شاء الله ان شاء الله تاسو کله خپل ځوانان خپل افغانان ونغولو. افغانان ورونو زما بچیان ورونو امزولو مشرانو خويندو مندو عمران خان ولې مکسب کو ضرورت څه دی؟ ضرورت ګوره موږ تاسو دا دی چې ګوره دغه عمران خان جنگ اوس چا سره دی؟ د پاکستان پوسټ سره جنگ دی کنه دی؟ د پاکستان جرنیلانو کرنیلانو آیسای سره لانجه ده کنه ده؟ نو چې دغه سره لانجه ده نو تاسو ماته وایئ چې د پاکستان په جرنیلان کرنیلان زموږ سره دشمنان دي کنه دي؟ د اسلام دشمنان دي کنه دي؟ نو چې دغه په مقابل کې څوک ودرېږي موږ هغې سره ودرېږو کنه ودرېږو. دا خو د عمران خان دی خټه پښتون دی نیزی دی خبره ده چې هر څوک وي د دنیا هر یو څوک وي د دې په مقابل کې ودرېږي موږ به تاسو هغې سره ودرېږو. نو اوس موږ څه وکړو په دې دواړو منځ کې کوم طرف ته لاړ شو؟ ګورئ ورونو زه منمه چې د عمران خان نه به ډېرې غلطي شوي ډېرې غلطیانې به شوي په خپل چې کله دا صدر اعظم و دی راغی په ډورلیان باندې په سیمې خاردار باندې باجوه وګرځو ورته ویل چې دا موږ دومره کمپلیټ کړی دی دا دی واغه دی بیا بوتلو ګوره انډیا ته بوتلو هلته ورور صاحب راباد انډیا ته راته باډر هلته ورته د ګودواري سیکانو ته ټمپل اعلان وکړو یا د ګودواري ورته جوړوله باډر ورته وکړو. دا ټول د دې پنجابي فوج د دې استعمار یو منصوبه وه چې دغه د پښتنو په منځ کې دغه شانې بې اتفاقي جوړه کړي او دا وښیي چې دا یو پښتون موږ راوست وګوره ستاسې په خلاف باندې دی. دا ټولې منصوبې دي دا ټولې دغه دا استعمالوي. خو افغانان ورونو ګورئ موږ تاسو کوو چېرې دا ګلخانانو پخوا دا داسې وغسل د پي ټي والا خو ښکته پښتانه ورنه خو وروره موږ 10 لکه افغانان په پاکستان کې 10 لکه او زه عین شاهد یم چې تاسو یقین وکړئ چې دا 10 لکه موږ ټول ګلخانان دي موږ ټول ګلخانانو ځکه د پاکستان 14 اگست په منځلو د اول حق عکسونه به موږ په کورونو کې لګولو زموږ خلکو کله چې د اول حق مړ شو په دې کیمپونو کې کچا کړی شمشتو کې په منډا کې په دې کې ورخم ته خیراتونه لکه سړي چې پلار مړي الان کې د اول حق د اسلام او د ټول غټ دشمنو د افغانستان خو زموږ خلک غولولي نو ورته خلک غولېدلي اوس نور شعور ته راځي ورونو دغه عمران خان تاسو یقین وکړئ چې د دې په خاطر ما سپورټ کوو د دې ویډیوګانې مخکې مده لپاره ما کړې اوسنۍ خبره نه ده ما به دا مثال خپل د افغانستان مشرانو ته ورکو په جمهوریت کې ما ویډیوګانې شته ما به ورته دا یو عمران خان دی کینسر شفاخانې جوړ کړي پوهنتونونه جوړ کړي دي کالجونه جوړ کړي دي دومره په کرکټ کې خدمت کړي تاسو څه بلا والي چې تاسو د امریکایانو ډالر روان دي او تاسو یو شفاخانه یا پوهنتونونه یا د شي نشي جوړولي دا خو ما د پیغور په حساب هغې ته ورکو ځکه مې دې لګو چې دا انسانیت ته کار کوو په دغه شفاخانو کې زموږ ډېر په دنیا افغانان علاج کوي ډېر مسلمانان په علاج کې بېوزله چې هغې وس نه رسېږي هغه د پاکستان طرف ته که د افغانستان طرف ته بل دا چې د عمران خان پروګرام دا چې په افغانستان کې یو شفاخانه جوړه کړي ایرنم شفاخانه چې کومه پېښور په پلاور کې جوړه ده په کراچۍ کې جوړه ده خو د هغې حکومت د مینداړو تاسو ته ما یو ویډیو کړی و تاسو ته ما ویلي چې د پي ټي آی بعضې ورونه ما سره په تماس کې دي ما ته ویلي چې موږ به تا بوځو اسلام آباد ته بوځو عمران خان سره به روح یا د هغې کسانو سره او په کابل افغانستان کې موږ د شفاخانه جوړه کړو د ایرنم اسپتال شفاخانه اوس ګوره د قاضي اعظم شفاخانه جوړه شوې دلته که نه په هغې باندې دومره نشته که زه ورته کې ایرنم اسپتال ویم د عمران خان شفاخانه په دې باندې باندې نیو افغانان نیو کې چې موږ شفاخانې ته څه ضرورت درلود په همدغه جمهوریت کې د قاضي اعظم شفاخانه جوړه شوه په کابل کې نو خبره دا ده موږ نه غلطي ویډیوګانې کومه نه چاته چمچګیري کوم افغانان ورونو صرف عمران خان سپورټ چې دی هغه په دې باندې دی چې دی د فوج خلاف دی او فوج نن دا حالت چې د عمران خان خراب خو بش خراب سره جنګ دی که نه باید موږ تاسې دغه شان خلک سپورټ کړو د دې په شا ودرېږو نور هم هېڅ مقصد نه دی ورونو ولې کوئ ولې په ما باندې شک کوئ انشاءالله زه به تاسې هېڅکله غلط نه کړم که دا شفاخانه جوړېده د ایرنم د اسلام آباد ته تلمه یا نه تلمه یا دا امکانات وو یا نه خو ما ته یعنې دا بلنه شوې وه او ما ته دا غوښتنه شوې وه که تاسې غواړئ زه به تاسو ته په ثبوت باندې وښیم ما سره نمبر شته د پي ټي آی ورونو نو الله دې وکړي چې تاسو زما په خبره باندې پوه شوي یاستئ موږ صرف او صرف د عمران خان سپورټ په دې کوو چې هغه د فوج سره په جنګ کې دی او د دغه په شا باندې موږ باید ودرېږو او د دغه جنرالانو او کرنیلانو په خلاف چې هر څوک ولاړ وي هغې سره موږ ودرېږو.